که غواړئ چې خوندور سیکس وکړئ او خوندور ژوند ولرئ نو باید دغه څو کارونه وکړئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګهوني نشان ووهئ. مننه. که غواړئ چې خوندور سیکس یا هم خوندور ژوند ولرئ نو دغه څو کاره وکړئ. اکثره خلک داسې وي چې په کور کې جنګ جدل او د خپلې مېرمنې سره بچو سره ډېر جنګ و لانجې کوي. د دې لامل څه وي؟ د دې لامل لومړی لامل خو دا وي چې د خاوند بد اخلاقي یا هم د ښځې بد اخلاقي لامل کېږي تر څو په کور کې جنګ جدل پیدا شي. او دا اکثره د دې څخه پیدا کېږي چې لومړی تاسو کله په یا په کوروالي کې مېرمنې سره وران شي نو بیا دا ټول زور په هغه ورځ سبا چې په کومه ورځ چې تاسو شاته برابر شوئ نو تاسو ته زه یو څو خبرې کوم چې باید عمل پرې وکړئ. کله چې تاسو سیکس یا کوروالی کوئ نو په دغه وخت کې تاسو کولی شئ چې مېرمنې ته د مینې، عشق او د محبت خبرې وکړئ. ځکه که چېرته هم داسې اکثره ښځې شته دي چې د مذاکر څخه خوند زیات نه شي اخیستلی خو د مینې او محبت خبرو څخه ډېر زیات خوند اخیستلی شي. که تاسو غواړئ چې خپل ژوند مو ښایسته شي نو تاسو دغه یو کار کوئ چې هر کله مو سیکس کوئ نو باید د مینې، محبت او د عشق خبرې وکړئ. دوهم، کله چې د مینې او د محبت خبرې مو وکړئ نو تاسو له هغه وروسته باید مېرمن انزال کړئ. که چېرته مېرمن انزال نه شي یا خلاصه نه شي نو هېڅکله هم تاسو د خپلې مېرمنې سره په خپل کور کې تاسو دغه جنګ و لانجې به هېڅکله هم خلاصې نه شي. تر ټولو مهم دوه رازونه همدغه دي چې کله هم د مېرمنې او خاوند تر منځ راځي نو دغه اول لومړی سرچینه یې همدغه ځای اخیستل کېږي چې یعنې په کله په تاسو د شپې له خوا نه د مېرمنې سره کله دغه کوروالی کوئ نو تاسو باید دغه یو څو خبرې په سوچ کې ځان سره ولرئ چې باید زه مېرمنې انزال او مېرمنې ته ښه لاره وښیم. او که چېرته مېرمن انزال کېږي او تاسو نه انزال کېږي نو تاسو بیا په خپله د هغه سره ګزاره کولی شئ خو د ښځې حوصله دومره نه وي لکه څومره چې د نر وي. نو هیله له هغو ملګرو څخه کوم چې دغه کوم خلک دوی په کور کې لانجې، جنګ او زلزلې کوي نو دغه څو خبرې دې حتما په ځان باندې عملي کړي او کله چې کور ته راځي نو په سلام سره دې راځي او چې کله د کور نه وځي په سلام سره دې وځي. د دې سره ښځې سره مینه هم زیاتېږي، د کور سره مینه هم زیاتېږي او د مور او د پلار سره هم مینه زیاتېږي. دغه څو خبرې چې ما تاسو ته وکړې نو هیله کوم چې ملګرو خوښې مو شي. زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د دې نشان ووهئ.